کرزي عمران خان ته په خطاب کې خپله پریمانه کادرونه لرو، بهرانیانو ته اړتیا نشته. سلام پوره جزئیات په سوله ټي وي کې را سره وګورئ. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي افغانستان ته د خپلو متخصصینو د استولو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پرونیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی. حامد کرزي په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره سلګونه زره نجونې او هلکان لري چې په هیواد دننه او بهر یې زده کړې کړي او د مختلفو برخو ښه متخصصین دي. ښاغلي کرزي په دې اړه د عمران خان د همکارۍ له چمتووالي څخه مننه څرګنده کړې او ویلي چې افغانستان بهرنیو متخصصینو ته اړتیا نه لري. پخواني ولسمشر همدارنګه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنې چې افغان ځوانانو ته د کار او له بهرنیو هیوادونو څخه د بیرته ستنېدو او د دندو زمینه برابره کړي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون وویل چې طالبان د افغانستان د حکومتولۍ په برخه کې د مسلکي کادرونو له کمښت سره مخامخ دي. د سرچینې په حواله طالبان له دې کبله د پاکستان له کوټې څخه یو افغان نانوای راغوښتی او د ترافیکو عمومي رئیس یې ټاکلی. له دې سره په هممهاله توګه د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون وویل چې افغانستان ته به په مختلفو برخو کې خپل متخصصین واستوي څو له طالبانو سره د حکومتي چارو په مخته وړلو کې مرسته وکړي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو خلکو د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې غندلې او ویلي چې عمران خان له افغانستان سره د خپلې مستعمرې په شان چلند کوي.